د روشن مخابراتي شرکت د هیواد په شمال کې د بشردوستانه مرستو په دوام یې دا ځل د نیالګیو په ایښودلو کې د برخې اخیستلو سره د سالم او پاک چاپیریال د رامنځته کولو په موخه له بلخ پوهنتون سره د 800 نیالګیو مرسته ترسره کړه. موږ لازم وګڼله، البته د بلخ پوهنتون د پیشنهاد په اساس باندې دوی ته موږ نن د 800 نه زیاتره نیالګیو مرسته وکړه چې په هغې کې 400 نیالګي شامل و چې البته ناجو و، مورپان و یا صبر ونې وې. د نیالګیو ایښودلو پر مهال د بلخ پوهنتون رئیس په شمال کې د روشن مخابراتي شرکت له ملاتړ څخه مننه وکړه او دغه اقدام یې د بلخ پوهنتون د پرمختګ لپاره یو مهم ګام وباله. امروز شرکت مخابرات روشن چیزی را در اینجا غرس کردن که از بین نباتات مهمترین نوع نباتات بود که عبارت درخت است. الله جل شانو کار از اینا همکاری از اینا مثل درخت بگردن، ریشش در زمین داشته باشه، شاخش در هوا داشته باشه. بناهن دو مسئله است که اتباع متقدمین فیصله کردن حیات انسان به رفت داره. یکی صحت هست و یکی هوا هست. 600 جریب زمین بدون شک نیازی بر غرس نهالایی که مختلف الانواع باشه داره و خوشبختانه امروز کمپانی مخابراتی روشن مسئولیت را و احساس را کردن. په پای کې د بلخ پوهنتون او یو شمېر نورو ادارو مسؤلینو د دغه پوهنتون په انګړ کې د نیالګیو ایښودلو لړۍ پیل کړه او ټینګار یې وکړ چې یادو کرل شویو نیالګیو ساتنې ته باید جدي پاملرنه وشي.